د نرګس ګل مشاعره چې هر کال په همدې شپو ورځو کې جوړیږي. دا ځل هم د نرګس ګل مشاعره د کلتور ریاست له چتر لاندې ترسره شوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د تل په څیر په هیڅ ډول شعر ویلو پابندي نه وه او ټولو شاعرانو بې له کوم سانسوره د شعر په ژبه د خپل زړه خبرې وکړې. طالب ګلاب غوندې دی، طالب ریحان سړی دی او نړۍ د ښځې نوم دی، افغانستان سړی دی. ما مینه کړې ده او ما پسې مزل کړی دی، هر یې ادا ته مې سکوت کړی غزل کړی دی. ما مینه پښتنه ده، پښتونوالي ته درمان یم، پښتنه لور د افغان یم، پښتنه لور د افغان یم. شاعران وایي خوښ دي چې بیا هم د نرګس ګل په مشاعره کې په یو ټغر سره راټول شو او بې له سانسوره د خپلې خوښې شعرونه وویل. دوی همدارنګه وایي چې ادبي او کلتوري غونډو ته د سیاسي رنګ نه ورکول کیږي او شاعران دې پرېښودل شي چې د خپلې ټولنې درد ته د شعر په ژبه رنګ ورکړي او نورو خلکو ته یې وړاندې کړي. مشاعره ډېر آزاده مشاعره وه، هر چا خپل نظر وړاندې کوه. د وړوکي شاعر په توګه له دوی مننه کوم. دغه غونډې، دغه مشاعرې د لا باید پراخې شي. دغسې مشاعرې چې ترسره کیږي دا ملتونه را ژوندي کوي، ځکه د خلکو سره په زړه کې ډېر څه وي، خو هغه کله کله همداسې د نثر په ژبه یا په عادي حالاتو کې نشي ویلی. د یادې مشاعرې بنسټګر داود شهید وایي له خپل کوره د نرګس ګل مشاعرې بنسټ ایښی او اوس د ولایت په کچه د کلتور ریاست د دې نوښت پالنه کوي. دی وایي کله به چې د مملي په تاریخي بڼ کې د نرګس د ګلانو پالنه کوله، دا فکر ورته هغه وخت پیدا شو چې باید د یاد ګل په نوم یوه مشاعره جوړه شي او خلک پرې راټول شي. 1393 کال او د دلوي د میاشتې یا د سلواغې د میاشتې 23 وه. اول ته دا مشاعره په خپل کور کې فارمیاډه کې جوړه. زما دپاره د ډېر ویاړ خبره ده چې دا مبتکر زه شوی یم او دا ناوخت ما کړی دی. د ننګرهار کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د دا ډول کلتوري او ادبي غونډو هدف دا وي چې شاعران او هغه خلک چې په ادب کې سرڅڼه کوي د ادب او شعر په نرمه ژبه د ټولنې د سمون لپاره کار وکړي. د کلتور د رئیس په خبره د نرګس ګل وراخوا نورو مشاعرو کولو ته یې پلان لا وړاندې نیولې چې په لنډ وخت کې به نارنج ګل مشاعره هم ترسره شي او ټول خلک به ورکې برخه واخلي. او موخه هدف زمونږ دغه مشاعرې دا وه چې تر څو دغه شاعرانو دغه احساسات او دغه جذبې مړاوي پاتې نشي او په دې برخه کې زمونږ د ننګرهار ولایت ادیبان په دغه مشاعرو باندې خوشحاله دي چې موږ د مشاعرې ترسره کوو. ننګرهار ولایت چې دا د ادب او د علم کور ده، نو الحمدلله موږ دا رقم ډېر پلانونه لرو چې په آینده کې انشاءالله په د حمل په اولو لسیزه کې به موږ د نارنج ګل مشاعره هم ترسره کوو. ننګرهار چې یو سرسبزه ولایت دی او ګڼ خلک یې شاعرانه طبیعت لري، د تاریخ په طول کې ورکې شعر او ادب په درنو کاڼو تلل شوی او د دې نازکې نړۍ په بخملي ځمکه یې د داسې رنګینو الفاظو کر کړی چې اوس د هیواد په کچه ورته د ادب او کلتور کور ویل کیږي او ګڼ خلک یې په همدې صفاتو او نوم پیژني. د اسلامي امارت له راتلو وروسته لومړی د رنګین ماښام په نوم یوه داسې ازاده مشاعره نیول شوې وه او دویمه یې دا د نرګس ګل شوه چې د ادبي نړۍ د مینوالو سره یې ګڼې هیلې پیدا کړي دي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.